اولنے سڑے بدور نبوت د جناب رسول اللہ کے ابو بکر چاگا ایمان رو اولنے سڑے عزیزانو شروع شوا خلق تا پتاو لگے دا چدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا خود یو خدای دعوت خلق تا ورکی او وائی چی دا ستاسو طول خدایان چی دی دا غلط تی او خدای یو دی دا چوئی خلق خلاف پا دار الندوہ کی میٹنگو شا ابو جہل سردارو عمر فاروق کم پکیو ویواو رہو منبرانو تاسو د یو محمد عربی علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس دیو خدای دعوت خلق ته ورکړي ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان وې عمر فاروق را پاسه دا خبره وکوا توره راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا توره به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټوم بل راو توره راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم لار کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ولار پرېدا هغه شمع چې تاسو پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خورلے دے چې دا تورا با علا پتی کی کیا چوم چې دا غصر پکی ٹنبلے روڑما اصحابی ورطوی چا عمران تداغ شم مڑکول ترالے زمادی پا خدای قسمی چې داغ شم رنا خستا کورتم تلے دا کورتا ورشد کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خورې لګیا د دننه قرآن لولي او دا یاد وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه وټکوله خورې والا دروازه یې لرې کړه ورته وی دا تاسو لستو ورور ما خو څه ندی وی رانی ولې دا ولته لته پیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ودرې دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خورې ورته لا عمران نور مموان و بس تڑے وته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته اے عمر استاو زما په منس کې ترن نه پوره ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق نن مسلمان شوی خور عمر غوندې رور تدل راشه زمونږ د خور خويند مېند حال نن مسلمان شوی او ورته اے عمر ستا پشان زرگونا عمران یو طرف تا او یواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بل طرف تا واللہ کمی اسکڑے عمر دا سی ولارو یکدم سرنگون شو او پجڑا شو خوری دا گریوان نونی وا ورتلو خوری استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې داسې کلام وی لکه قران چې داسې مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران
زمازیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده جو خوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قران دی زمارات لو نه مخکې وی لګي بیا وایا خور ورته وي عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وې ستانه په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته خودله خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کا پیو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینه تی بیگی سری شو کېدل دے سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنی امراغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودل غماته مخایا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وای چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دې تیر کړې بلکې د کفر د ترقې کوشش میں کړې دې یا رسول الله اس په اسلام کی ډیوټي را حواله کا اسه نه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول لشما عزیزانو عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وای چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نومو نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس په اسلام کې با چې چرته ورانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان ابو جہل لعین تا پتو لگے دا جو عمر بجائے دے پیغمبر دا سر پہ کولا خو مسلمان عمر فاروق را منڈا کاؤ دا کعبے تو خواہ کے ادرے دا اعلانے ہو تو رو سر دا چواؤ ریا دا مکے لوئے لو سردارانو لوئے لوئے رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو سمرا کوشش میں چې د کفر د ترقې د پاره کړو ان یو بلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړتو کو نو تاسو سرونه به یاد کړو زمازي ځانو دا ابتدا او آغاز د اسلام نیمش پدا بار رهوت نیمش پدا ګرځي دیوال ته وګنیس دروازې ته وګنیس دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې
که په یو کور کې چاته تکلیف ہو جواب به زور بار وتو د خار نه بار وتو یواز نیمش پدا او یواز د خار نه بار وت سګوري چې یو سړی ناشته د جونګړې په خوا کې نو جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اولی جاړي اثری ورتدا سے وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنه سلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا تدا سے تکلیف وی چې زیرا فکول شما اوس سړی تدا سپتا د جد امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې بدی جونګړه کې مې دننه خزا دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزا شته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر وشتا او نه مې د داینې وشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي الله حضرت عمر وستا ښځې ته د خدمتګاري ضرورت دی ویله وی یو منټ په یو منډه کور ته را او خپله ښځه یې را پاسوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کلاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله حضرت عمر بی بی قجوری او ستوان راواغستا او عمر مخی او خزای ورپسی او پدی میرو کی منڈی ہوئی عمر چه ورسیدو دا غریب جنگلی تا بی بی چه دن نکولنو لاس نیونیوال ورطوی او بی بی استادی دا خدای پزاد قسم وی چه دا دی غریب دا خز داسی خدمتو کلکا چه دی خپلا خور او یادی موروی بی بی دن نلارا عمرم بار پزمکا آغا مسافر سرکینا دیر سات تیر چه وقت تیر شنو بی بی دننا دا عمر فاروق آوازو چه یا امیر المومنین مبارک شا ورار دی پیدا شو مبارک شا وراره دی پیدا آبار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اګدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وای نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وای عمر فاروق هغه مزدور رپیږي لګیا دی نو عمر ورته وای چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافران کہ زد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و ہمدرد و پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوی راوستے نو نن بزمانا ما دا محمد رسول اللہ دا غلامان و پلسٹ کی لیکلے دانن جز عمر ما او په دنیا کې ملو یا سلسله د په خدای قسم چلو کړه خدای زکایم چې ځان خاورې غنم تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغې دعوا وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده مجسټریټ
سمن واستولو پا امیر المومنین پسے چا عدالت تا پیش شا. امیر المومنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناس دے او امیر المومنین ولار دے. وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چې د زما د کور پرناله غرزولې ده. جواب وکا کني قیدوم دے. امیر المومنین ورته وی چې دا پرناله ما ځکه غرزولې ده چې دې پرنالې کې وب بچرات له د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابول نو ځکه ما وی چې دا پرناله غرزوا. حضرت عباس ته وی چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کده دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته غرزه. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکاو. ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپل وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وا نو سزا ادا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کېږدي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المومنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس پوغو باندې سوري او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عادل او انصاف دی ته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق وند د شپې ګرځي. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته. بیبي تا بیګا ولې جړل؟ وی صاحب زما خاوند تا غزا تاستولې. وی څومره موده وشوه؟ یو کال وشو. عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زر اعظم. عمر کور ته راغی خپل خزه ته وی چې بیبي په دې مې پوي کا چې خزه سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولې شي. نو بیبي ورته وی چې سلور میاشتې نهایت شپږ میاشتې دومره پورې د خزه وخت تیرې دی شي. حضرت عمر راغی سرکاري آرډر یې وکړو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي بیا ځي. او بیبي ته یې وویل چې نن سبا به ستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنګ نه د هغې مېړه واپس کور ته راوست. د یو غریبې ښځې بیا د شپې ګرځي غوږ به داسې دروازې ته کېښو چې دې کې هسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به ما نه خدای تپوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې پایو کې اوبه واچوه، لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانچوه. مور ورته وی عمر نیمه شپه ده چرته اوده به پروت دي. لور وی مور خبره ټیک کې عمر به اوده پروت دي خو د عمر خدای خو اوده نه دی. د عمر خدای خو ما ته ګوري. زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دا امیر المؤمنین دی. بله شپه بیا ګرځي لګیا دی د یو ونې لاندې یو ښځه پرته ده کټوی ایښې ده په نغري باندې کاڼي پکې اچولي دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي
چې ماشومان لوګا تنکی او په جراشي دا د کټوه کې سمسیو لړي کړ 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 आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي. ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کولا ورغه وی بیبي دا څه دي دا ولې ورته زا ظالمه د دردمند زړه ولې دردوي. عمر فاروق ورته وی بیبي والله کتر غلار شم چې ترسو دی حلوه لینوي. ورته وی بچ حل نو منی ویل نزنو خبر واور دا درې می بچی دی زې مور ما نندره مورل د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دی پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورل د چې دوی دوکا کاو ما. عمر فاروق ورته وی چا بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی. اخذ ورته وی چې بچیا خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی. خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین هم دا ورته بیبي ولې وی زما سکار دی چې زما امیر المؤمنین ته درخواست نه کوم. دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه او ټکي او ما نه تاسو کې چې تا ته تکلیف دی. عمر فاروق ته چې دغه بوډای دا وی په منډه کور تراغه قجوره او ستوان اوړې راواغست چې ور رسیدو نره باران و بوډای مود شوی و اور مړو ماشومان مودو اوړې واغل. امیر المؤمنین پخپل روټای پخې کړې پخپل پخې کړې بوډای مرا پاسولا ماشومان روټای په اخرولا پلمنه ورته خله پاک کړې ورته وی بوډای هغه امیر المؤمنین زما و بوډای کپ قیامت کې ستا استاد بچو په سر کې زه خدای ونی و منو څوک به می اخلاص کی. دا وجه عمر مړ کې د نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دی خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې سراته و نه وای. یو خدای اوس په تا دوړ دي مونږ کړی نه په درې مورد جبرائیل علیه السلام پتا مای کنه هغه ورته لالی ولا علیا اے پروردگار سرا کوم خو چې سراته و نه وای خالی می پرېګ دې. دا د عمر وینا عزیزانو چټي ورکا ابوډای ته چې بچیا سبا براشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاری شي. دا د عمر ایمان دغه عمر چې واله شو حضرت علی راغه وی یو حکیم راولما اسرا کوي پاسور شو یو لاري کلی نه حکیم را روان چې نیمه لارې تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشا او زه واپس وی ولی وی عمر وفات شو. وته څنګه وفات شو څوک خراغلیم ندی څه خبر وی بس وفات شو. وی ما به پوهه وی دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا دا عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو خوړی. د کوم امیر چې فضل کې د خدای یاره وا داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل وراله مرګر ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشو. عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو ځنګل ته یو ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دلار زود الار خالق ہے. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیده او مونږ له لار پرې خو. عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې ده کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې
دغه دریاب ته چې وروغورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل کو عمر وی خاغ دو ګوتی چټي ولیکل په وی لیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړه دې ترنه نه بیان دی وچت کړه د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تیریږي د زنګل زمری تیریږي زنګل زمری عمر خو ډېر لوی سړی و حدیث الله عمر فاروق په چړو والے شو په محراب کې یو سړی تپوس ته راغی چې تپوس ته راغی تپوس یې وکړو واپس روان شو نو د هغه د لنګ لږ اوږدو نو ورپسې راښکلی کېدو ویل بچیه خبره واوره چې راواپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت دی لږ ساعت پس مړ کېږم خو یو حدیث زما د محبوب رایاد شو چا مې په ذمه پاتې نشي چې تا ته یې وویم یو حدیث واوره د چا چې دا ګیټۍ په لنګ او په پنسو کې پټې وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه اغوی ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري عمر فاروق په داسې وخت کې حدیث په چړو والے دی ویني تی بیگی سات پس وفات کی تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولا وی چې دا کمیس خو ورته لګ بدل کا نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولا وینځم نو ورواغوندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज وکړ چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاور ومولوي زما دا مخ په خاور خړ کوي چې خدای له خړ مخ لاړ شم نو بیبي په جړا شو صحابي په جړا شو چې دې کې څه راز ده ورته وی چې خاور ذلیل شه ده چې زما مخ په خاور خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم خلق دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين